کې دا 2 نمبر صورت ده. نون والقلم وما يسطرون. نون دا د حروف مقطعاتونه ده، مطلب باندې الله خپويږي. اگر چې بعض تفاسیر د نون معنا کله په مشوانه سلام دیوال معنا مشوانه غواده او قلم او غوان قلم غواړي معنا زما قسم دې دیوال باندې او دا قلم باندې د دې قلم نه مراد سره تقریبا په دې کې شل اقوال تفاسیر شته، خو مشهور په کې داري مراد د قلم نه قلم د تقدیر قسم دې په نون او دارنګ په قلم د تقدیر باندې چې هغه هر څه لیکلي هیڅ شی نه دی پاتې شوی، هغه خیر لیکل او شر لیکل دي. زم قلم د اهل نجوم دا د سور حسابونه چې لګي او د سور نه چې معلومات اخلي او دا لیکل کوي ټول ورځ لګیا دي، هغه گواهه. دارنګ قلم د اهل تاریخو، دارنګ قلم د ملأ الاعلى، قلم د کرام کاتبینو، قلم د قاضیانو، قلم د فقهاو، قلم د طبيبانو، قلم د تجارتینو، قلم د قضا، دا ټول. خو حاصل دا دی چې کبر قلمونه او لاګ قلمونه دا ټول شروع شي او لیکل شروع کی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، دا ټول بداولی چې ما انت بنعمت ربک بمجنون. دا د جواب قسم دا ټول بتولی کی دا فکر بولی کی ما انت بنعمت ربک بمجنون. ذکر لیونی د کتاب دنیا ته نشي پیش کوله، لیونی د پته کلام نشي مخې کوله. دا په ټول دې نتیجه سره چیږي چې ته په نعمت رب باندې چې قران دی لیونی نه. الله فرمایي زما د په قلم قسم وي وما يسرون او په هغه څه باندې چې دا لیکل داخلي کې لیکي ما انت بنعمت ربک بمجنون، نه ته په نعمت رب باندې لیونی. وان لك ذا دین جوال قسم وان لك ابي قلم استاد پارا خامخ اجر دې انتها غیر ممنون دې انتها. دا بل جواب قسم وانك لا خلق عظيم او یقینا ته هغه اخلاق لوی لوی باندې خلق دا مفرد دې د عنق په شان تعظیمونه صفات واقع شوه ده. او بعض وایي چې چونکه عظمت دا راځي په اعتبار د اجزا سره، نو چې په اعتبار د اجزا سره شي نو خلق هم جمع ده او عظمت هم راځي په اعتبار د اجزا سره، په هغه کې جمعیت معنا پرته ده، نو بیا دا صفات چا لپاره واقع کیږي؟ نو دې خلق لپاره واقع کېدلی شي. درېمه د شمی په حاشیه باندې جواب کړی هغه عظیم وزن فاعل دی، په دې کې جمع او مفرد واحد برابر دي. وانك لعلى خلق عظیم او یقینا ته په یو لوی دین باندې. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق سو قرآن معنا عمل کول په قرآن باندې دغه سو اخلاق دغه سو. دغه خبر دا کوي چې کوم دین باندې صحیح نو د دې دین نه خو دین الله تبل نشتا. ان الدين عند الله الاسلام، اغه قبول شوی دین منل شوی دین خواخ دین الله تعالی سره اسلام دی. په هغه باندې صحیح فستبصروا ويبصرون فذر دې چوبت وبوینه او دیو مو ویني بیا ايکم المفتون چې په کوم یو تاسو باندې لیونتوب دی پته به ولګي تلې ورې کړي لیونی دي. ان ربک هو علم من ضل عن سبيله، یقینا ستاره دا خپوی دې پاغه چا باندې چا وړي دې د الله د لارې نه او خطا شوی د الله د لارې نه. وهو اعلم بالمهتدين او دا الله خپوی دې په لار مندن کو باندې. فلا تطع المكذبين واسمعنا خبر تکذیب کوونکو ودو لو تدهنوا فيدهنون. دی خدا خو خی کته نرم شي دوی ته نو دی هم نرم شي. ته ته په دې خبر نتیر شولې د الله د وحدانیت نو دا نور مسله خو دې به سره مني دی ټولم دغه ته سره واره مزاجه کې په دې باندې بد لګيږي چې شرک دی او بدعت دی. دا ټکي په دې بد لګيږي ته به یو وره شرک دی بل وره بدعت دونه کار ولول یره کته له ته دی باندې باید هغه څوک په غوډه کې څوک کې خپل ثاني ور قادر دي سام باندې چې زمان باندې شي مزاله په غوډه سره ورولې مشره به څه کوي کنه شرک دی بدعت دی شرک دی بدعت دی خو خلکو مکانه دی ګوتم ما سمجره څنګه صاحب دې نشي څه کړه تاسو جوړه ساده ګان
فلا تطع المكذبین پس ممنا خبر تکذیب کوونکو ودو لو تدهنوا فیدهنون دی خدا غواړي کته نرم شي نو پس دوی به نرم شي ولا تطع كل حلاف مهین او ممنا تابعداري مکوای اطاعت مکوا د هر قسم خور مهین سپک حمازین تان کوونکې مشائن دیر ګرځیدونکې بینامین په چغلې سره منعن للخير من کوونکې د خیر معنی ما تاسو ته درې کړې پاره ده کې منعن للخير من توحید من کوونکې دي منعن للخير من سنت من کوونکې دي منعن للخير معنا دا ده چې دین پاک په سبیل الله د الله په لار کې مال لګول داغه من کوونکې دي منعن للخير من کوونکې د هر خیر معتدن د حد تیریدن کې اسیم ګناګار عتلن بدجبه بعد ذلك زنیم روز تر دې ټول نه به حرام زاده ده یو پیږي زنیم د زنم نه ده زنم هغه چې لې توي هغه ګړې توي چې داغه په وګ پورې زيتي وخت ختی دي هغه وخت کار نه دا په ټول چیرې کې شیطان دی او په ټول کې معلومه وي او پیدا څه شي نشته دلته زنیم معنا دارا دو معنی کوي نسب نه دی معلوم پلان نه معلوم او دیم دا چې مفعول دی دا دو معنی ته پاتې کوي نو تاسو دا وشمارئ حلاف یو مهین دوا حماز مشا بنمیم منع للخير معتدن اسیم سوشو عسل لسم کشو زنیم لن معنی دارا وطلا چی عسل بعد ذالک زنیم بدجبه ده او نمبر 10 حرامی ده دقیقه تورسه او یقینی حرامی خوب کن نو لسم نباید تشو دا کو پښتانه مکنه سره خبره مکو نمبر د خرابې دي هغه نمبر د خرابې ده چې نمبر خلاف ان کان ذا مال مبني دا ګوند رامي توګنه وایي کول ان کان ذا مال مبني دا په دې وجه چې مال الله ورکړي زامن یې ورکړي نو په مال په زامن مغرور ولي ابن مغیره اذا تتلى عليه آیاتنا کله چې ور باندې قران مستل شي قال اساطير الاولين دا وی دا په قانو کثیری سنسمه على الخرطوم الله فرمایي دیر ضرب ز پرې ختم باندې صدا ولګوم دا د تخفیف دونوي او د دې تفاسیر درې مطلب خودلې یو دا په پوزه به دا ولګوم بدل کې په پوزه باندې اواله شو او دا شرم او دا دان د باندې تر قیامت پورې پاتې شو دین دا چې دا په قیامت کې د نخې وي لکه تور مخی دا یو نخه وکړ نو یو نخه به سوي په دې پوزه به داغ لګېدلی درېمه دا کنایه راغله د ذلت او د رسوایي نه همیشه ذلیل او رسوا ځکه په دې پوزه چې داغي نو هڅه کې پیژن د هر ځای معلومیږي هڅه خو ته په سپکه باندې ګوري نو دې بدله کې ذلیل وي رسوا وي دا داغه د ذلت او د رسوایي نه تعبیر دی ان بلوناهم یقینا من ازمیخ کړو په دې باندې کما بلونا اصحاب الجنه لکه ازمیخ کړو باغ والا و باندې دا وای صنعاء په خوا کې یو کلیو او هغه کې یو نیک بنده اوسېده دا باغ ډېر مزدار نو هغه باغ کې باغ د چل کاوه چې د باغ نه به د کال خرچه جدا کړه نور به چې دینو غریبانان لور کړه او سره به ته په دې باغ مصرفوله کله چې هغه مړ شو ځامن راولګل ډېر زموږ کار خدا کار کاوه لیکن اوس خو اختیار زمونږ شو دا چې نور له ورکو نو زمونږ غنم ده کسانم ډېر شو هغه یو کس
نو خبردای چې د خلکو باندې نورو دا کومکونه بند وټه ورواچو سبا دې راځي وټه ورواچي خلک تاسو مسکی وټه باندې ورواچو کنه ځکه حالات بد باندې راځي یا به نه څوک تختی یا به سبل لوبکه ناغه چې دا کار یو کو الله رب العزت په باغ ولا تباہی راوستله باغ ولا ټول تباک دوی د شپې مشوره وکړه چې سار به وختي وګوره چې ته غریب هم خبر نشي چان سوال په اولي پام کې شي هم نو اوله چې فکر وکړي نو لار نه خطا شوی دا چې خیر وته وکړي دا خو ما غزل خو بار نشته ده ویلا څه خبر ده چې محروم شو محرومه به لاسونه مشان دمرول او زغم امانه کو چې کاش چې الله سم شرک نه وکړي اخر پری احتمال کیږي نو د شرک اخري انجام دا غوي کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا وكذا قسمنا وک لا يسلمنا مسبحين چې ضرور پر کوي به میوه داغه په وخت سبا کی ولا يستثنون استثناء د معنا یا دا چې ان شاء الله پکې نه ویو ان شاء الله پکې نه ویو او دې مدا ولا يستثنون د غریبانو کې ته نه بلا ولا ګور معنی صحیح دي فتاف علیہ طائفن فسراغ دشپی باغی بان دشپی راتن کی عذابو من ربکا استاد رب لخوان وهم نائمون دیودو فاصبحت کالسریم نو اگر داغ باغ پشاند پریقی شوی فتنادو مصبحین نو ساد وقتی دیو بالکمره والا بیر دروازه ورطا والا ٹک ٹکی ورطا بخلال شانتی چی بخد جا رائشتی فتنادو آوازو کیو بلتا مصبحین پو وقت سبا کی او سرطوی ان یغدو علی حرفکم سبا وقت لا شی پټی خپلتا ان کنتم صارمین کای تاسو شکون کو دمیو فانطلقوا روان شو هم يتخافتون پټی پټی خبرې کولې چې څه خبر نشي الله یذکرن اليوم علیکم مسکین حسنا چې داخل شي دی باغ تا نن دې پتا سوال مسکین وغداو او دارنگی وقتلال علا حردن تو غصه باندی حرد دو معنی دی یا پا معنی دا غصه باندی دی یا پا معنی دا قص کول باندی دی او درم معنی کول علا حردن تو غصه سرا یا پا معنی کول سرا قادرین زان قادر گنلو پا دی میوو باندی فلما رأوها کرچویل دا باغ لرا قالو وردی انا لظالون یقینا منگا یرون کیو دلاری لارم غلط اکلا چې بیا خپام کو نو وای بل نحن محرومون بلکې منګه به نصیب یو قال اوسطهم اغا عقل من ورتوي اغا چې د عقل خاونو علما قل لكم ايما نو ویل تاسو لولا تسبحون چې تسبیح ولنه وای د الله پاکي ولنه بیانوي نو سبحان قال سبحان دا غلط تاسو څه کومه چې ما نه کړی چې هغه مړی تر ورشيو او پیسې په غلواله دی ان شاء الله دلته ګوره تسبیح نه ویلا او چې باغی واله شو دیو قال سبحان قال راجن د دیو جن نه دی ویلا سبحان جب سبحان وان کې نه کار کړه دا چې به سپېړه وخوري به ول ډېر سوچ ورچی به ول تقدیر سبحان الله په وای او بیا کار په نکی قالوا ویل سبحان ربنا وسی وای مخکې نه ویلا وسی وای سبحان ربنا پاک در زمن انا كنا ظالمين یقینا هم ظالمان فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون لکه څنګه جهنم کې ومدنه کې مستغریوان وای یو بوي کار کوي ابو المرمن تکول وای وڅ د شپې وخت نه راغل بل مکر الليل والنهار شپې ورځ عمره منجرګي کوي مقام امر رواني صاحب امر رواني مو وردا وس دا څه په مخ کې دلته دی وای فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نو مخک زینو تا یو بل ملامتاو یو دستا کار دی بل دستا کار لوی تماشه جوړاو قالو یا ویلنا ویل دی هيا تو زمون دراینا كنا طاغین موږ ټول سرکشو عسى ربنا سو دی وسلو نيزي دراب زمون ايوبلنا خير منها چې بدل کړه چې موږ ته ورته دینا ان الى ربنا راغبون وسوسو دی واسي وس ان شاء الله خوای ان الى ربنا راغبون یقینا موږ خپل پروردگار ته راګرځیدون چې امینه کوون کیو کذالک العذاب الله فرمای دغه دنیا عذاب خی وی نه ولا عذاب الاخرت اکبر او خامخ عذاب الاخرت داډي لوی نه او کانو یعلمون کله پویدل ان المتقین عند ربهم جنات ان للمتقین عند ربهم
یقینا د پاره متقینو په نظر د دی باندې جنات النعیم باغونه نعمتونه دي افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا وبګرځو موږ مسلمانان په شان مجرمانو چې دا به یو شانتي سوال محیاهم ماتهم چې دوی مرګ او ژوند به یو شانتي وي دا هیڅ الله نه کوي مالکم کیف تحکمون دې تاسو لپاره څنګه فیصله کوي تاسو ام لکم کتاب یا تاسو لپاره یو کتاب دی چې هغه برن تاسو راغلی او پاره کې دا لیکلي فيه تدرسون چې پاره تاسو سره کوي او دا پکې لیکل شوی ان لکم فی لما تخیرون لیکن تاسو لپاره په دې کتاب کې دی خامخا هغه چې تاسو غوړه کوي په خوي دې کتاب کې تاسو ته لیکلي چې تاسو څه خوغي او هغه بکیږي دا مشته دی ام لکم ایمان علینا بالغتون یا تاسو له قسمونه دي په موږ باندې بالغتون د کېدون کې الی یوم القیامت قیامت پورې هغه دا تاسو آزاد تاسو باندې آزادي چې څه کوي تاسو به معافي کیږي او تاسو چې څه کوي هغه جایز وي د څه پښتا هیڅ پکې نشته ام لکم ایمان علینا بالغتون یا شته تاسو لپاره قسمونه په موږ باندې راکېدون کې تر ورځې قیامت پورې چې تاسو ته آزادي وي تاسو چې څه کول معاف دي تاسو له هر طرف وادي ان لکم لما تحکمون یقینا تاسو لپاره به هغه څه چې تاسو فیصله کوئ چې څه تخوي هغه به خیو څه خوشي هغه خوشي نه سلهم ايهم بذلك زعيم تاسو کار دوینا چې کوم یو د دوینا د پدی باندې ذمہ دار ام لکم شرکاء یا تاسو څوک شریکان دي چې هغه تاسو ته اجازه کوي چې خیر تاسو څه کوي زم سپارښت کوم زم خلاصوم فریاتو به شرکای راځي وي خپل شریکان امکانو صادقین کوي د رښتې یوم یکشف عن ساق عن ساقین کې که حذف د مضاف الیه وشي معنی عن ساقه بیا د آیات الصفات نه ده او بیا په کیفیت باندې الله کو هله هغه ورځ چې پرده بدل کړي شي پندای د الله نه اوس دی باندې اخوا موږ ورپیو او که چرته حذف د مضاف الیه ونشي بیا د آیات الصفات نه ده د ابن جریر معنا کوي چې یوم یکشف عن ساقین هغه ورځ چې لري بکړي شي پرده عن یوم کربین د غم د ورځې نه او د مصیبت د ورځې نه نو بیا معنا دا ده ويدعون الى السجود او راو غوښتل چې دې سجدو ته نو ان سجده د تعبد لپاره نه ده صرف د ذکر صحیح لپاره ده ذکر د عبادت سره ختم شوی ده په دنیا کې ختم شوه فلا يستطيعون توان بن لري خاشعات ابصارهم کوزي به ذلیل به سترګې دوی ترهقهم ذلة پټکړي به دې لره ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود او حال دا چې دوی په دنیا کې رابل شي سجدي توهم سالمون دې دورا مټو دا د هر خلق مبارک تفاسیر لیکلي چې دنیا کې منځنه کړي سجدي کوي خو د پاره عذاب خودو خلق ته نو قیامت کې بدوی راوځل شي سجدي ته خدا وجود به یو تخت شي رسي زه به کوشش کوي چې سب کته کو نو شکت کوي دا ریا دومره خطرناک شی دی دومره انتهایی بیکار شی دی هغه خلک چې عبادت په دې خاطر باندې کوي چې خلک ما وویني چې دا دوی دیندار دي قیامت په دغه حالات مخامخ کیږي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث الله وی فرید و ما او هغه چې نسبت درو کوي خبره تا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون خامخانی سمنګ دوی لره په دمه دمه باندې دا طرف نه چې دوی نه پويږي و املی لهم مهلك لكم دوی ته ان کلمتين یقینا زما چله مضبوط ام تسالهم اجرا یا تغوال دوی نه سمزري فهم من مغرب مسكلون یدای دا غیر تاوان نه درانه کړی شوی دي ته دې شی غواړي چې اندته غواړي چې بیا دې دا غیر درانه دي استاد خبرې په بوجيږي چې به تر چا دې غواړي سمته وکینو هغه نشته دي ام عندهم الغيب یا د دوی سره علم دواهي فهم يكتبون تاغيل کی سمعنا د غیب او علم مسرده چې باغی کې دای چې تاسو څه کول پروا نه دا علم د غیب څه نشته فاصبر لحكم ربك صبر کوا فیصله درم ساته ولا تكن كصاحب الحوت او مکه یا پشان کده خاوند مئی چې مراد نه یونس علیہ السلام نے انتظار کوا د الله د امر نه مخکې ملوانېګا اذن ادا هغه چې یونس علیہ السلام आवाज وکړ په خېټه د مې کې او هو مکذوم او خپاو د غم نه پر ډکو لولا ان تدارکه نعمت کنه ورته دلغه نعمت من ربه طرف درته
لنبذ بالعراء ورزول شوبو پډاګ باندې وهو مذموم او دې بدحاله دی لیکن پډاګ ورزول شوی دی خو بدحالي پکې نه و فیتباه ربه پس ورک کړو دلر رب د فجعله من الصالحین نو ګرځول واغې ردنې کارونه وان یکاد الذین کفروا او یقینا نزيد کافران لا یذلقونک چې تکلیف ورسې تا او خی تعالی را او گزار کی تعالی را بیا سوارین په پرستر go باندې د دې دو مطلب دی یا بدایرا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکیرا څخه ته نه غراويستلی لکه اوس موږ وایو الکه راځي به تنی غراواتي مایره نو دې با د غصې په شکل کې راځه باټر سره به راوصل چې دا په دې باندې وې دي هغه دې نه نه دې خبره لا یذلقونک بأبصارهم چې او خی تعالی تکلیف ورته تا په خپل سترګو باندې دا نظر باز راوستل کې به نه وته چا به دې خیسته چا به دې زبردست جب الله ورکړه دا سترګې په واز مولي الله فرمایي دې غواړي چې تعالی گزار کی والله رب العزت مددگار دی او دا خبره نظر حق دی نظر لګي دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر پر علاجم خودل دي او دم خودل دي ابن ماجه کی راضی بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل حاسد وعين الله يشفيك دا دعا او دا دم ودی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلقو د مول چې چا باندې نظر لګیدلې دا رنګ معوذتين قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا رنګ چې یقیني معلومه چې دې سړي نظر په دل لګیدل نو هغه باندې باودت کی او دا نامن الله دې دا وبر واخلي او دا په مریض باندې خوشیندي چې باندې سترګې لګیدل دي الله دې روغ رمټ کی لما سمعوا الذکر کله چې واوره قرآن ويقولون وائل انه لمجنون يقرن دا نبی دلیونه وما هو الا ذکر للعالمین او نه دا قرآن مگر یاد شر پاره مخلوقات